سلامونه کې له دوستانو راځي یو تازه خبر مې راوړی دی هغه هم د فنلند هیواد څخه دی. فنلند هیواد په دې وروستیو کې اعلامیه یې خپاره کړې دی چې هغه افغانان چې په ایران کې اوسېږي هغوی ته د منلو شرط یې ورکړی دی، یعنې که چېرته غواړي فنلند هیواد ته راشي او دلته ژوند وکړي هغوی یو پروګرام په لاره اچولی دی چې کولی شي چې د ریسټلمنټ ایجنسي له خوا نه یا UNHCR سره په تماس کې شي او یا هغه غوښتنلیک مو هغوی ته واستوي تر څو هغه وکړای شي چې تاسو هغه ثبت نام په برخه کې لیست کې او ځان سره ونیسي. تضمین مثال څوک چاته هغه نه دی ورکړی چې مثال حتمي او ضروري وکیږي، خو هغه دغه اعلامیه خبره کړې ده که څوک غواړي فنلند هیواد ته لاړ شي نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګوري او کولی شي چې دغه ویډیو هغه سره دغه کې شریک کړي تر څو وکولی شي چې هغه ایجنسي له لارې ځان ثبت نام کړي یا مستقیم تماس ونیسي یا هغه غوښتنلیک آنلاین فورم ډک کړي او هغوی سره ثبت نام یا نوم یې راشي. دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو به پوه شئ چې په کومه طریقه تاسو باید دا مخته بوځئ. فنلند د ایران میشتو افغان کډوالو منل یا شرایط او د ثبت نام څرنګوالی. د فنلند حکومت اعلان کړی چې د ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال به ومني، خو دا منل به یوازې ریسټلمنټ پروګرام له لارې ترسره شي او د دې لپاره به هیڅ ډول بشري ویزې نه ورکول کیږي. د خپاره شوې اعلامیې له مخې غوښتونکو اړتیا نه لري چې جلا ثبت نام وکړي او یا کوم شخص واسطه یا منځګړي ته پیسې ورکړي. یوازینی اړین شرط دا دی چې غوښتونکی باید له یونایټډ نیشن های کمیشنر فار ریفیوجي یا UNHCR سره ثبت او رسمي دوسیه ولري، یعنی کیس ولري. د UNHCR سره ثبت نام د هغوی د آنلاین فورم له لارې یا د ادارې سره د مستقیم تماس له لارې ممکن دی. اعلامیه ټینګار کوي چې دا پریکړه چې څوک به دې پروګرام ته معرفي کیږي په بشپړ توګه د مسؤلو ادارو په واک کې ده او د منل کېدو هیڅ تضمین یې نشته دی. د دې وضاحتونو د خپرولو موخه دا ده چې دا احتمالي ناوړو ګټې اخیستنې مخه ونیول شي او د کډوالو وپوهول شي تر څو د درغلګرو په جال کې ونه لویږي. په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د کډوالو ترمنځ د درغلیو څپه زیات شوی دی، لکه دریم هیواد ته د ایستلو یا اروپا ته د انتقال دروغجنې ژمنې. دا کارونه نه یوازې مالي زیانونه اړوي بلکې ګډوډي او اندېښنې یې هم رامنځته کړی دی. د دې مهم ټکي چې دی راځي مهم ټکي باندې وغږیږو. مهم ټکي هیڅ فیس یا پیسې ورکولو د اړتیا نشته دی. هیڅ شخص واسطه یا دفتر ستاسو منل تضمینولی نشي. د انتخاب پریکړه یوازې د UNHCR او د فنلند اړوندو ادارو له خوا کیږي. حتی که ثبت هم یاست منل تضمین نه دی. د درغلیو په اړه خبرداری، یعنی د دغه درغلیو په اړه تاسو ته خبرداری درکوي. په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د درغلیو پیښې زیاتې شوې دي، لکه د دریم هیواد ته د ایستلو د دروغجنې ژمنې، اروپا ته د تضمین انتقال ادعاوې، د فنلند په نوم جعلي لیستونه. دا ټول دروغ دي. هیڅ هیواد د واتساپ او تلګرام یا شخصي پیسو له لارې څوک چیرته ناست دی. نو کوشش وکړئ د دغسې دروغجنو ژمنو ته چاته پیسې مه ورکوئ، یا قاچاقبر دی یا بل دی چې تاسو ته دروغې ژمنې تاسو ته کوي چې زه به تاسو انتقال کوم یا په کومه لاره باندې اوبو باندې هوایي کوم هیڅ چاته پیسې مه ورکوئ. کوشش وکړئ د دغې څخه لرې پاتې شئ. دا خطرناک دی. که چېرته دغه فنلند هیواد ته تاسو غواړئ نو کولی شئ چې د همغه UNHCR سره تماس ونیسئ. که تماس نشئ کولی چې آنلاین فورم دی هغې له لارې تاسو کولی شئ چې ثبت نام وکړئ. بیا چاته لاړ شئ چې هغه پوهېږي په دې شیانو باندې تاسو ته اپلای وکړي، خو پیسې چاته مه ورکوئ. دا پیسې ناقه چاته باندې مه مصرفوئ. دا ټول غله دي او دا تاسو نه په دغه بهانې باندې پیسې اخیستل کیږي. حتی دا اعلامیه دومره د حده پورې هغه کډوالو سره چې مثال دروغجنې ژمنې شوي دي، حتی نیوسونه یعنی خبرنګاران په دې باندې میډیا همداسې نور دغه اروپایي یا مثال امریکایي میډیاګانې دې باندې خبر شوي دي. همدغه خاطره دغه خپاره کړی دی.
نو تاسو کوشش وکئ که چېرته دوستان لرئ فامیل لرئ نو هغوی ته خبرداری ورکړئ چې مثال څوک تاسو ونه غولئ. هېڅوک د واټساپ له لارې د ټلګرام له لارې څوک چاته پیسې ناستې او نه چا باندې اعتبار وکړي، ځکه دا خلک ټول دروغ وایي. دا خلک فقط یو څو دقیقې د خاطره تا ګرموي او هماغه د ګرم ته به وایې چې ولا دا رښتیا وایي هر څه یې صحیح دي. تا نه چې پیسې واخیستل یو ځلې چې پیسې حصول کړې هغې نه وروسته ځان به هم ورکوي، لمبر بند، واټساپ بند، ټلګرام بند، هر څه بند. نو هماغې د خاطره نو تر څو چې خلک نه پېژنئ، کس نه پېژنئ، نږدې نه پېژنئ، ځای نه پېژنئ، کلی نه پېژنئ، چاته پیسې مه ورکوئ. او دا کوم تضمین هم نشته دی. تاسو کولی شئ چې د فنلنډ هیواد ته غواړئ چې لاړ شئ، نو کولی شئ چې د دغه ریسټلمنټ ایجنسي له خوا نه یا UNHCR سره تماس ونیسئ یا هغه کوم آنلاین فورم چې دی هغه ډک کړئ او هغې نه وروسته تاسو ته به دغه راشي څه ورته وایي ایمیل به راشي، تاسو ته سره به تماس ونیول شي چې مثال آیا تاسو انتخاب شوي یاستئ یا نه هستئ. نو دغه ویډیو مې خاص هم دغه د خاطره جوړ کړی و تر څو چې تاسو ته خبرداری درکوم. دا ما پوهاوی ویډیو ده. دوستانو کولی شي چې ملګري دوستانو ته شریک کړي څوک چې د دغه څخه خبر نه دي. بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه او لایک کمنټ سبسکرایب مو هېر نشي او د ښایسته ویډیوګانو او د نورو دوستانو ته دغه ویډیو شریک کړي تر څو زه وکولی شم زما سبسکرایبر او لایک کمنټ او فالوور زیات شي چې تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړ کړم. بیا هم په خدای سپارم تر بل خپرونې یا ویډیو جوړولو پورې په خدای مو سپارم. السلام علیکم.